د ننګرهار روداتو ولسوالي چې مرکز جلال آباد ښار ته په 10 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده، ولسونه یې د مخابراتي شبکو له کمزوري انټرنیټي خدماتو شکایت کوي. د روداتو ولسوالي اوسیدونکي عبدالظهور وایي دلته د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري او په نشت حساب دي او ولسونه په دغه برخه کې له ستونزو سره مخ دي. زمونږ په دغه منطقه کې روداتو ولسوالۍ کې چې دی بعضې شبکې لکه اتصالات، روشن او MTN دغه استعمالو، خو متاسفانه چې په دې MTN کې چون چې دغه لږ ښه دی نیټ خو کمزور دی، ډېر زیات کمزوری دی. او اتصالات کې چې دی بیا نیټ لږ ښه کار کوي خو دغه یې ډېر زیات دی، څوک دغه ورته نشي کولی چې فعال کړي، د مصرف یې زیات دی. د روداتو ولسوالي یو بل اوسیدونکی ذبیح الله له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات کوي او د انټرنیټي کڅوړو بیې کمې کړي. موږ د شبکې والا نه دا غواړو چې د انټرنیټ ډېر لوړ دی او هغسې کار نه کوي چې څنګه سړي زړه وغواړي او کومه پیسې مصرفېږي په هغه طریقه باندې نه کېږي. باید موږ غواړو چې دلته اسانتیاوې راوړي. په ورته وخت کې د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي ذبیح الله زکي وایي د تیر پرتله د انټرنیټ بیو کې د پام وړ کموالی راغلی او ولسونو ته د انټرنیټي خدماتو له قوي کېدا ډاډ ورکوي. دا موږ د نورو هیوادونو نه دا فایبر راوستلی دی او نیټ چې د دې خامخا په دویم دریم لاس باندې اخیستل شوی دی. د دې سره یې یو څه نرخونه قیمته شوي دي. همدارنګه دلته موږ نفوس کم دی او شبکې ډېرې دي، نو دا ډېر لاملونه دي چې د دې لامل شوي دي چې زموږ اساسې نیټ قیمته دی. خو بیا هم د مخابراتو محترم وزارت او د اترا اداره په دې باندې لګیا دي چې خپلو خلکو ته په ښه کیفیت باندې خدمات هم ورسي او نیټ او مصارف هم راکم شي. د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین د غرض وایي د دې ولایت بېلابېلو سیمو کې یو شمېر نوي سایټونه فعال کړي چې تر ډېره ورسره د یادو سیمو د اوسیدونکو مخابراتي ستونزې حل شوي.